پاکستانی طالبانو د ګیلامن وزیر غچ واخیست. پاکستانی طالبانو په خیبر پښتونخوا کې د پاکستان د مرتد پوځ پر مرکز سخت برید کړی چې په ترڅ کې 80 پاکستانی ځواکونو ته مرګ ژوبله اوښتې او برید لا هم دوام لري. دا چې یاد برید څنګه چیرته او ولې سوی، د پاکستان حکومت څه ویلي او څنګه دومره لویه پیښه رامنځته سول، بشپړ حال را سره هم دغه روانه ویډیو کې کتلی سئ. سلامونه قدرمنو لیدونکو، مشال پریس یوټیوب چینل ته مو هرکلی کوم. په بنو کې د پوځ پر مرکز د ټي ټي پي برید دوام لري. د خیبر پښتونخوا په بنو کې د پاکستان د پوځ پر یو مرکز برید چې نن سهار پیل سوی لا هم دوام لري. لومړني راپورونه وایي چې په دې برید کې نږدې 80 پوځیان وژل سوي یا ټپیان دي. د دې برید مسؤلیت د ټي ټي پي د حافظ ګل بهادر ډلې په غاړه اخیستی او ادعا کوي چې په پوځي مرکز کې ټول عسکر یې وژلي دي. امنیتي چارواکو په پیل کې ویلي وو چې په برید کې ملکي وګړي وژل سوي، خو اوس د دې په ترڅ کې چې پوځ ته نامعلوم شمېر مرګ ژوبلې تاییدوي، د 4 ملکیانو وژل کېده او د نږدې 10 نورو ټپي کېده تاییدوي. راپورونه وایي چې برید له یوې چاودنې وروسته پیل سو. ګمان کېږي چې لومړی به د پوځ د مرکز په خوله کې انتحاري برید سوی وي. یوې ځایي سرچینې رسنیو ته ویلي چې لومړی د پوځ د مرکز په خوله کې موټر بمي برید سوی دی او بیا وسلوال حمله کوونکي د پوځ مرکز ته ننوتي او جګړه یې پیل کړې ده. شاهدان وایي چې د پوځ د مرکز د پاسه هلیکوپټر ګرځي او لاندې ډزې کوي. پاکستانی طالبانو یا هم ټي ټي پي وروسته له هغه پاکستانی ځواکونو ته اخطار ورکړ چې څو ورځې وړاندې یې ګیلامن وزیر په شهادت ورساوه. د ګیلامن وزیر د شهادت وروسته ټي ټي پي په یوه اعلامیه کې ویلي وه چې د شهید ګیلامن وزیر غچ به حتما اخلي او پر پاکستانی پوځ به قیامت جوړوي. قدرمنو لیدونکو، د ویډیو له کتلو مو نړۍ مننه. د لا زیاتو او نورو لحظه پر لحظه خبري مطالبو لپاره زموږ همدغه مشال پریس یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ. تر بیا او بلې ویډیو ښه وخت ښې چارې د الله په امان.